ژوندی جسم له څه شي او څنګه جوړ شوی دی؟ د ژوندي جسم د لویو او کوچنیو برخو نومونه څه دي؟ څرنګه کولی شو یو ژوندی جسم په اسانۍ سره مطالعه کړو؟ یو ژوندی جسم په څو پړاوونو کې مطالعه کولی شو؟ دا او دې ته ورته ګڼ شمېر نورو پوښتنو ځوابونه په نننۍ ویډیو کې ترلاسه کولی شئ. نو تر آخر پورې د ویډیو کتل مه هېروئ او هم د ویډیو په آخر کې د ویډیو لایک کول او په کمنټ کې د خپلې رایې لیکل مه هېروئ. د نړۍ پر مخ شتون لرونکي موجودات عموماً په دوه برخو یا ډولونو ویشل شوي دي: ژوندي او غیر ژوندي، چې بیا ژوندي موجودات په انسان، حیوان، نبات او په سترګو نه لیدل کېدونکي موجودات ویشل کېږي. د پوره تفصیل لپاره زموږ بله ویډیو د ژوندي او غیر ژوندي موجوداتو ترمنځ توپیر تر عنوان لاندې وګورئ، چې لینک یې په ډسکرپشن او اول کمنټ کې شتون لري. ګرانو کتونکو، مخکې له دې چې د ژوندي موجود د لوستلو یا مطالعه کولو په پړاوونو بحث وکړو، لومړی د زده کړې د اسانتیا لپاره یو لنډ مثال وړاندې کوو. لکه څرنګه چې د یو کتاب د زده کړې لپاره لومړی د کتاب د ژبې توري زده کول کېږي، بیا د تورو له یوځای کېدو څخه ویونه یا الفاظ جوړیږي، له الفاظو جملې، بیا پاراګراف، بیا عنوان، بیا فصل او آخر کې د فصلونو له یوځای کېدو څخه کتاب جوړیږي، چې د دې ټولو له مطالعه کولو څخه وروسته موږ پوهیږو چې په کتاب کې څه او څه رنګ لیکل شوي دي. همداسې د یو ژوندي جسم د مطالعه کولو لپاره لومړی د هغه جسم د اساسي جوړونکو توکو یا عناصرو یا اتمونو مطالعه کوو، بیا د اتمونو له یوځای کېدو څخه مالیکولونه بل ترتیب حجرات، انساج، غړي او سیستمونه مطالعه کوو، چې له دې ټولو وروسته موږ د یو ژوندي جسم له خواصو او ځانګړتیاوو خبرېږو. راځئ چې هر یو پړاو په لنډ ډول تشریح کړو. اول، کیمیایي پړاو یا کیمیکل لیول. د ژوندي جسم د مطالعې اساسي پړاو دی، کوم چې په خپلوار په دوه نورو پړاوونو ویشل کیږي، چې عبارت دی له اتمی پړاو یا اټامیک لیول او دوهم مالیکولي پړاو یا مالیکولر لیول. اتمی پړاو یا اټامیک لیول په انساني جسم کې شپږ عناصر شتون لري، کوم چې په خپلوار په درې کیټګریز باندې ویشل کیږي. اول، زیات پیدا کیدونکي یا میجر الیمنټس، چې د بدن 96% برخه تشکیلوي، او څلور دانې دي: اکسیجن، کاربن، هایدروجن او نایتروجن. لږ پیدا کیدونکي یا لیزر الیمنټس چې 3.8% برخه تشکیلوي او 8 دانې دي: کیلشیم، فاسفورس، پوټاشیم، سلفر، سوډیم، کلورین، مګنیزیم او اوسپنه. بیخي لږ پیدا کیدونکي یا ټریس الیمنټس چې د بدن یوازې 0.2% برخه تشکیلوي او 14 دانې دي: المونیم، بورون، کرومیم، کوبالت، کاپر، فلورین، آیودین، منګنیز، مولبدینیم، سیلینیم، سیلیکان، تن، ونیډیم او زنک، چې د دې ټولو عناصرو وظایف به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې ووایو. دوهم، مالیکولي پړاو یا مالیکولر لیول. د یو کتاب د ویونو یا الفاظو سره ورتوالی لري او په دوه لویو ګروپونو ویشل شوي دي. اول، غیر عضوي مواد یا ان ارګانیک کمپاونډز لکه اوبه، مالګې، تیزاب او قلوي. دوهم، عضوي مواد یا ارګانیک کمپاونډز لکه کاربوهایډریټ، لیپیډز، پروټینز، ATP او نیوکلیک اسید، چې نیوکلیک اسید بیا په خپله په DNA او RNA باندې تقسیمیږي. 3، حجروي پړاو یا سیلولر لیول. د کتاب د جملو سره ورتوالی لري. د مالیکولونو د یوځای کېدو څخه حجرات رامنځته کیږي، کوم چې د ژوندي جسم جوړښتیز او وظیفوي واحدونه دي، لکه عصبي حجره، عضلاتي حجره، د وینې سره کرویات، سپین کرویات، پلیټلیټس، سپام، اوویوم او داسې نور. په انساني جسم کې د حجراتو تعداد، د هغوی ډلبندي، د ډلبندۍ قوانین، د حجراتو خواص او برخې چې یو جدا مبحث دی، انشاءالله په یوه بله ویډیو کې پرې بحث کوو. 4، د پیوند یا نسج پړاو یا ټیشو لیول. د یو کتاب د پاراګراف سره ورتوالی لري. د حجراتو یوه داسې ډله چې په شریکه سره یو ځانګړې دنده سرته ورسوي نسج بلل کیږي.
په انساني جسم کې 4 ډوله انساج شتون لري: پوخونکي یا بشروي انساج یا اپیتیلیل ټیشو، نښلونکي یا ارتباطي انساج یا کنیکټیو ټیشو، عصبي انساج یا نرو ټیشو، عضلاتي انساج یا مسل ټیشو. 5. د غړي پړاو یا organ level د یو کتاب د عنوان سره ورتوالی لري. د انساج یوه داسې ډله چې په شریکه سره یوه ځانګړې دنده سرته ورسوي د غړي په نوم یادیږي، لکه زړه، سږي، پښتورګي، ینه او داسې نور. 6. جهازي پړاو یا سیستمیک لیول د یو کتاب د فصل یا چپټر سره ورتوالی لري. د غړو یوه داسې ډله چې یوه یا څو ځانګړې دندې په شریکه سره سرته ورسوي د سیستم په نوم یادیږي. په انساني جسم کې 11 سیستمونه شتون لري چې دا ټول په شریکه سره د بدن ټول وظایف سرته رسوي او ژوند او روغتیا ته دوام ورکوي. د انسان د بدن سیستمونه عبارت دي له انټیګومنټري سیستم، د پوستکي، نوکانو او ویښتو سیستم، سکیلټل سیستم، د هډوکو سیستم، مسکولر سیستم، د عضلاتو جهاز، نروس سیستم، د اعصابو جهاز، انډوکراین سیستم یا د انډوکراین جهاز، کارډیوواسکولر سیستم، د زړه او رګونو جهاز، ډایجسټیو سیستم، د هاضمې جهاز، یورینري سیستم، د تشو میتیازو جهاز، لمفاټیک سیستم، لمفاوي جهاز، ریسپایریټري سیستم، تنفسي جهاز، ریپروډکټیو سیستم، تناسلي جهاز. هر یو به په راتلونکي ویډیوګانو کې په بشپړ ډول تشریح کړو. نو ګران ملګرو، دا زموږ د نن ورځې ویډیو. امید ده چې خوښه شوې مو وي او څه ګټه مو ترې اخیستې وي. نو په آخر کې د ویډیو لایک کول او په کمنټ کې د خپلې رایې لیکل مه هېروئ. تر بیا دمو مو په پاک الله سپارم. د الله په امان.